زه اکثر ملګرو ته وایم زما ګیله د هندو نه ده، هندو مې دشمن دی، هغه راته دشمن وایي. د هندوستان کافر راته دشمن وایي، کافر زما صفت نه کوي. یهودي مې دشمن دی، یهودي زما صفت نه کوي. عیسائی مې دشمن دی، زما صفت نه کوي. زما ګیله د خپل مسلمان رور نه ده. ای مسلمانه تا ته مې غوږ کې اذان کړی دی، ای مسلمانه تا ته مې غوږ کې اقامت کړی دی. ای مسلمانه تا سره خو چې کوم دی زما تعلق دی، تا سره مې ربط دی. ای مسلمانه تا سره خو زما چې کوم دی تا ته ما الف با تا ښودلې ده. ستا اذان مې ستا په جومات کې مې اذان کړی، ستا په جومات کې مې اقامت کړی، ستا منبر مې آباد ساتلی، ستا محراب مې آباد ساتلی. او په دې آباد ساتلو کې مې د شیخ حسن جان په شان ته شهید ورکړی دی، په دې آباد ساتلو کې مې د شیخ سمیع الحق غوندې شهید ورکړی دی، په دې آباد ساتلو کې مې د مفتی شاه مزی غوندې ښکلالی ورکړی دی، د دې په آباد ساتلو کې مې د مفتی مختار الله په شانتې هستي شهیده شوې ده، د مفتی شاه مزی په شانتې قرباني مې ورکړې ده. په دې آباد ساتلو کې مې د حبیب الله مختار په شانتې خلک قربان شوي دي، په دې آباد ساتلو کې مې د قاري الیاس په شانتې خلک قربان شوي دي، د دې په آباد ساتلو کې مې د قاري الیاس په شانتې زما عزتمند د مفتی سلطان محمد په شانتې خلک شهیدان شوي دي. ما هغه پلار هم لیدلی دی چې د غبرګو قبرونو منځ کې ناستی دی، د یو بچي په قبر باندې مرغړي، ای بچیه تاله پلار د کوم ځای نه راولم، د بل بچي په قبر هم مرغړي، ای بچیه تاله پلار د کوم ځای نه راولم، د یو بچی سار جمع لره به تو چا په ګولو باندې غلبیل کو، بل بچی د مدرسې استاد چا په ډک بازار کې په ګولو غلبیل کو، د یوې د 15 کالو بچی یتیم پاتې شو، د یوې ناوې په غېږ کې د 15 میاشتو بچی یتیم پاتې شوی دی. ما هغه ملام لیدلی دی چې د هغه نه خلکو ګیره ایستې ده، ما هغه ملام لیدلی دی چې د هغه ته خلکو کنځن کړی او سپی او خنځري ورته ویلی دی، ما هغه طالب هم لیدلی دی چې د هغه په لاس کې د خپل پلار د جامې غاښونه دي، ما هغه مور هم لیدلې ده چې د هغه مخې ته د ځوان بچي لاش پروت دی، ما هغه ښځه هم لیدلې ده چې د چا وړاندې د خپل خاوند لاش پروت دی، او دا اسمان ته سر اوچت کې الله کونډه دې کړمه، او د هغې بچی د خپو نه غېږ تاو کړي او مور ته وایي ای مورې دا څه چل دی چې ته جاړې په دې نیمه شپه باندې، او دا د دې بچو په سر لاس کې دې ورته وایي ای بچو تاسو یتیمانان شوئ، په الله مې دې قسم وي دا ګلشن آباد ساتل دا ډېرې قربانۍ غواړي. دا ګلشن آباد ساتل دا اسانه معامله نه ده. نن هم ته په معاشره کې چې ګورې ستا او زما د معاشري زما عزتمندو د خپلې خولې بندوق چې د چا په طرف دی هغه علما دي. دا علما دا ډېر دردېدلي دي، دا خپل هم دردولي دي، دا پردو هم دردولي دي، دا خپل هم خفه کړي دي، دا پردو هم خفه کړي دي، دا د مسجد امام، دا د مدرسې استاد، دا ستا او زما عزتمندو د دین مشران دي او راهنماګان دي. اے خلکو تاسو ته سوال کوم، درخواست درته کوم، منت درته کوم، تاسو دا بچی دلته مدرسې ته راځي، زمونږ د مدرسې حاجي صاحبان شرط هم چاته دا نه دي ویلي، او دا زه هر کال ویم، دا هر کال زه تاسو ته وایم چې کله هم د مدرسې پروګرام وي په خدای قسم موږ طالباتو ته د یوه خبره کوو چې څومره ستاسو وسې د هغې مطابق به موږ پروګرام کوو. موږ په چا زور زبردستي نه ده کړې، دا ځکه وایم که چېرته یو بچی مور ته دروغ ویلي نو موږ د هغه دروغو نه مبرا یو، موږ دغه دروغ نه دي ویلي، موږ چا باندې زور زبردستي نه ده کړې، موږ چا باندې زور زبردستي نه ده کړې. د 1 روپۍ ستاسو بچی چې را نن پانېږي 6 کاله یې ما سره تېر کړل، په دې 6 کاله کې ما ته ستاسو د بچو نوم هم نه راځي، د بچو نوم هم ما ته ستاسو نه راځي، دا هم راته پته نشته چې د چا لور ده او د کوم ځای ده، دا هم راته پته نشته. په دې کې چې څومره د درس نظامي طالبات دي ما ته پکې د هېچا د نوم هم پته نشته، د کور یې هم راته نه دی معلوم.